دغسې عکس العمل پخوا ښودل شوی چې زه طالبانو ته په دواړو لاسونو سلام کوم. د دوی د جګړې منطق څنګه دی؟ په افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي او بیا هغه ستونزې په دنیا خاصې کړې دي. د ډیورنډ لاین په اوږدو کې د دوی پوستې ونیولې، د دوی عسکر یې ونیول. افغانستان او د پاکستان جګړه څومره لوبي دا د افغانستان په ګټه او ژوندي رانیولي دي هغه پښتانه دي. موږ به دوی له پیسې ورکړو، هغې په نوم پسې راواړولې. یا که د پاکستان پوځ په دې باندې ډاډه وي ولسونو ملاتړ ترلاسه کولی شي. بالکل زه پوهېږم، ته پوهېږې هلته چې په چا باندې اور بلېږي هغه په دې باندې پوهېږي نه، هغه د دې نه نه دي خبر. په یو ټکي یا په یو جمله کې ویل هغه که اوس تشریح کوي. زموږ نه ژبه واغشتې شوه، تاریخ رانه واغشتو، مشران یې رانه هېر کړل. پاکستان خپله جګړې ته په خپله خوښه راغی. زموږ تاریخ دا دی چې موږ همیشه ګټې کړي. موږ په نورو خلکو باندې پوځ راخلي، که هغه انګریزانو، که هغه روسیانو او که هغه امریکایانو. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاق درنو لیدونکو سلامونه، هرکلی. زه عابد احساس یم. د نن په بحث کې پر دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان سره روانه جګړه ګټونکي بایلونکي، د دې جګړې ګټې تاوانونه، جګړه پاکستان په کومه موخه راپیل کړې ده او پاکستان مستقیما د جګړې ډګر ته له لسیزو وروسته د افغانانو سره مخامخ جګړې ته راتلل، نوی حالت او نوی سیاست څه به رامنځته کوي او څه به په ډاګه کوي. افغانانو هم په ډېر شهامت سره جګړې ته وردانګلي دي او د پنجاب په مقابل کې جګړه کوي. تازه په ختیځ ننګرهار کې د پاکستان یوه جنگي جیټ راغورځېدلې ده چې پاکستان له دې وړاندې څه موده مخکې په یوه جګړه کې د هند سره د دغسې یو جیټ په غورځولو باندې خپل یو افسر ته مارشالي ورکړله. نن په افغانستان کې دغسې یو جیټ په ډېر عادي ډول باندې راغورځول شوی. واضح ده چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده. دلته د امپراتوریو د جګړو ډېر لوی میراثونه افغانانو ته پاتې دي. خو اصلي د بحث یو بل اړخ او ټکي دا دي چې افغانان، لوی افغانستان او افغانان به د دې جګړې په مقابل کې څه وکړي، څومره به بیداري رامنځته شي، څومره به یووالی رامنځته شي او د پنجاب هغه پهلواني به څومره ختمه شي چې له لسیزو وروسته دوی د لوی افغانستان او پښتنو پر وړاندې کوي. د دې بحث لپاره را سره ښاغلی د لیکوال، ژورنالیست، د ګام سیاسي حرکت مشر او د یو سیاسي کورنۍ غړی چې نسلونه دوی په سیاست کې پاتې شوي دي او د پښتنو د مبارزې دپاره یې په نسلونو کار کړی، ښاغلی مشال خان ټکر صاحب را سره. ټکر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه ګرانه، پاک الله دې خوشحاله لره، ښاده و آباد اوسئ. ټکر صاحب مرکه په همدې باندې راپیل وه چې پاکستان له افغانستان سره جګړې ته په کومه سترګه باندې ګوري او څنګه چې دغه جګړه راپیل کړې ده، د دوی د جګړې منطق څنګه دی، په دې تړاو باندې ستاسې تحلیل څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانه، اول تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د لر او بر ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام. ګرانه، موږ که د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو پاکستان همیشه په افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي او بیا هغه ستونزې په دنیا خرڅې کړې دي او خپل وطن یې پرې آباد کړی او افغانستان یې راله تباه او برباد کړی دی. هر کله چې طالبان په قدرت کې دا ځل راغلل نو د دوی دا خیالو چې طالبان به د دوی درې غوښتنې ومني. یوه دا چې د ډیورنډ کرښه به ورسره په رسمي توګه ومني او دا هڅه دوی په کال 1996 کې هم کړې وه، کله چې په اولني ځل باندې طالبان په قدرت کې راغلي وو چې نصرالله بابر په کندهار کې ملا عمر ته ویلي وو که ډیورنډ لاین د راسره ومنل نو ټولې مسلې حل دي. نو هغه سره په ډوډۍ ناستو او ملا محمد عمر ته دومره غوسه شو چې هغې د ډوډۍ نه پاسه ویدیو په سپین بندک باندې ورواړوي. نو هغه تمه دوی اوس هم کوله. دویمه تمه یې دا کوله چې دوی به تحریک طالبان پاکستان کې ټي پي د پاکستان دپاره وځپي
دا د دوی دویمه دغه وه. نو خبره داسې راګرانه چې بل د درېیمه اهمه خبره دا وه چې دوی به د هندوستان سره تعلق ډېر زیات خراب کړي. خو دا یوه غوښتنه هم د پاکستان ونه منل شوه. چې ونه منل شوه نو په دغه وخت کې بیا د پاکستان د فوج د سریز هغه لاړ امریکې ته، او امریکې کې ډونالډ ټرمپ سره 1 غنټه ملاقات و چې هغه بیا 2 غنټې اوږد شو. په هغې کې دوی د امریکې سره ژمنې کړې دي. یوه دا چې امریکې ته ویلي دي چې تاسو د باګرام ایرپورټ غواړئ، دا به موږ تاسو له درکو، دا به موږ د هغوی نه واخلو. او بل دا چې غزه ته به موږ عسکر لیږو. خو اوس خبره د کمر سر لراله. او بله دا خبره یې ورسره کړې چې په ایران کې هم ستاسو کوم کوو چې ستاسو د ایران سره غویمه جوړه شي. خو اوس خبره چې د کمر سر لراله نو د دوی دا خیال دی چې اوس خو غزه ته موږ کسان لیږو، خپل ارمي لیږو، نو خلک راپسې پاکستان کې دننه راپسې. نو د هغې د مخنیوي لپاره دوی په افغانستان باندې حمله وکړه. په افغانستان یې په دې باندې حمله وکړه چې امریکې ته دا وایي چې اوس زموږ په خپل کور کې دلته جنګ دی، نو موږ ځکه ستاسو کوم نشو کولی چې غزه ته کسان ولیږو. دغه یو بنا وه. اوس خبره داسې ده چې زموږ دپاره د افغانستان دپاره د پاکستان د ستراتیژي د همیشه لپاره دا ده چې که په افغانستان کې هر څوک په قدرت کې وي، دا مطرح نه ده، خو پاکستان به خامخا د هغوی مخالفت کوي. او ولې به مخالفت کوي؟ ځکه به د هغوی مخالفت کوي چې دوی ته دا پته ده چې په افغانستان کې لږ وتکل که امن او ثبات راشي نو افغانستان به په خپلو پښو ودرېږي. نو چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي نو دوی ورته د ترقۍ په لار روان شي. چې د ترقۍ په لار روان شي نو بیا به دوی د پاکستان نه د اباسین او د مارګلې د غرونو نه واخله تر د ډیورلاین پورې د خپلې د 1,40,000 مربع کیلومتر ځمکې تپوس کوي. نو دغه وجه ده چې پاکستان چېرته هم دا نه غواړي چې په افغانستان کې امن او سکون راشي او افغانستان په خپلو پښو ودرېدل پیل کړي. دا د پاکستان په اوسني وخت کې په افغانستان باندې د حملې یو دغه جواز و. ډاکټر صاحب تاسې ما ته شپږ مرکې کړې وي او د هغې په لړ کې تاسې څو خبرې کړې وي چې د هغې ډېرې تر اوسه پورې رښتیا شوې. یوه خبره پکې دا وه چې د 2013 کال نه مخکې به پاکستان را نړېږي او دغه مرکه تقریبا ډېر وخت شو د هغې مرکو چې موږ تاسو کړې وي. د پښتنو په اړه باندې مو ویلي وو چې پښتانه به یو کېږي، راټولېږي به، یو دریځ کېږي به، او هغه پهلوان چې پښتانه را څملولي دي او بیا ورته څوک په خېټه باندې کېنولی دی هغه به نور د هغوی په خېټه باندې همداسې تر پیړیو پورې تر لسیزو نه ناست. نو د هغه وخت همغه تحلیل چې تاسې کړی و، اوس پاکستان چې کوم جنگ شروع کړی دی، پاکستان د هند سره مخالف، پاکستان د بنگلاديش سره مخالف، پاکستان د ایران سره مخالف، پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو سره مخالف، پاکستان د افغانستان سره مخالف، او په داخل د پاکستان کې د خپلو قومونو سره د بلوچانو سره جګړه، د پښتنو سره جګړه، د بلوچ جګړې ته د بلوچانو هغه د ازادۍ غوښتلو جګړې ته او مبارزې ته د تروریستۍ نوم ورکول، د پښتنو مدني فعالیت ته د بغاوت نوم ورکول، د هغوی سیاست ته د بغاوت نوم ورکول، د هغوی مظاهرې ته او جګړې ته د ترهګرۍ نوم ورکول. پایي که نه یا همدغه شروع د کوم څه چې تاسې ویل که د هغې اوس تفصیل ورکوي چې هغه وخت تاسې په یو ټکي یا په یو جمله کې ویل هغه که اوس تشریح کوي. یو خو زه ډېر زیات نن خوشحاله یم چې زه 10 کاله پس دا مرکې تا سره ما په کال 2014 کې کړې وې. زه نن 10 کاله پس تاسو ته مخاطب یم او زما په هغه خبرو کې که ما یوه خبره هغه ټایم کې غلطه کړې وه نو ما ته د ولس ته دغه ګوري ووایي چې هغې ته زما یو خبره اوس له دې نه رښتیا کېږي که نه رښتیا کېږي. دا خبرې ما 10 کاله مخکې کړې. ما ته دا هم یاد شي چې ما کله په عدم تشدد باندې په باچا خان باندې په افغانستان کې نیوکې وکړې هم تاسو سره زما مرکه وه. نو ټول خلک حیران وو چې دا داسې وایي ځکه چې په هغه ټایم کې د باچا خان او د عدم تشدد خلاف چا خبرې نشو کولی، نه د محمدون ورور باچایانو خلاف چا خبرې کولی شي. نو ما ته دا هم یادېږي چې دغلته په دغه یو کس و په د شمشاد ټي وي کې پښتون دغه و خل تخلص و. نو هغه ویل پکار چې د باچا خان دا فوټو موږ د شمشاد ټي وي کې دلته لګېږي دا موږ لر کړو. خبره داسې ده چې کومه یوه خبره لکه ما ته یو کس دی
په واشنگټن کې اوسي. اما ته چې زه کله ستنه خبر شوم نو استا ما په کال 2009 کې دغه شروع کړی د پاکستان مې د چغه وخله او یو نیمه غنټه په ټلویزیون باندې بخنه یو نیمه غنټه په ټلویزیون باندې مرکه وکړه په کې مې د پاکستان د آزادۍ چغه وخله او د پاکستان پاسپورت مې وګرځاو. دا هغه وخت نو ما ستا ویډیوګانې ټول کتل شروع کړ. هغه د څلورن څه ویډیوګانې دي نو چې ما ټول وکړې نو ستا په هغه وخت په اوس وخت کې و یو خبره کې څه فرق نه راغلی. ته مکه خبر کې چې لاره باندې د شینو مسله کې نه زما هغه خبره ده چې کوم د تاسو لس کاله مخکې کړې و چې زمون د لر او بر د افغان ولس د ستونزو واحد حل دی چې د عباسین او د مارګلې د غرونو والا تر د امو دریا پورې زمون د پلار د ګوتن لوی افغانستان جوړ شي. زما هغه وخت دا دریزو اوس هم دا دریز دي په کال 2009 کې هم دا دریزو او زه درته دا وایم چې مرشم نو زما دا خبره به دا خلک چې کوم دي بیا یو بل سره وای چې هم دا د ټکر خبره چې هغه دا ویل چې لرو برګل شي نو مسله کېږي نه. زما مکه خبره ده او پک خبره ولاړ چې تاسو مې لس کاله مخکې کړې قربان شي. د دې دریز د پاره څه پکار دي؟ ډېره خوشاله خبره ده. ګوره زمون تاریخ مونږ ته هر څه خو دي خو موږ هغه نه ګټه نه کوو. لکه چې پاکستان جوړ شو نو پاکستان په هغه وخت کې پلازمینه چې کومه هغه کراچۍ وه. نو د کراچۍ د صوبه سرحد دولت ته یو مکتوب راغلو که د دې پښتنو تاسو خپل ژبه کلتور تاریخ پر مشران هیر کړی نه او دا پښتانه پاکستانیان کې دي نشي او هغه کار زموږ سره کوو. زموږ ژبه واغشته شو تاریخ رانه واغشته مشران یې رانه هیر کړل او بیا چې کله په کال 2002 کې ما په دغه کې په کاناډا کې د پښتنو د کلتوري ټولنې بنیاد ایښوده نو ما د احمدشاه بابا یو ډېر لوی عکس په دغه باندې لګولی په سټیج باندې. نو ما د کوزي پښتونخوا یو انجینیر راغی دا نه چې ګینه بې سواده انجینیر ما ته ټکر صاحب دا چا فوټو دی خبره تاسو د احمدشاه بابا فوټو نه پیژنده دونه موږ د خپل مشرانو لري کړو. مخکې دا رواج چې دا لوی لوی خارونه و دیوالونه چاپیر کړل نو دوی چې در کندهار هم دیوال چاپیرو نو مور ورته بچي دا سره پاره و یره دا ډیره پاره کې چرته دشمن د دیوال تراشي چې بیا دنه نشي راتلی نو زرغونه به ورته وي بچي و چې دشمن د دیوال تراغ بیا خبره خلاصه ده و جنگ به د دشمن کور ته وړي. احمدشاه بابا ځکه احمدشاه بابا د نن ځکه هغه اتل دی چې هغه به جنگ د دشمن کور ته وړي. زه ته چې موږ څه پکار دي موږ دغه پکار دي چې موږ د جنگ د پاکستان لړ کو سوتول پکار دي نو ځکه به موږ د جنگ مخ بوزو چې موږ کامیابی دي نشو. اوس جګړه پاکستان چې شروع کړې ده تاسو ویل چې دلته امن نه غواړي پرمختګ نه غواړي دا نو خو دغه خبره هم یو کلیشه شوې ده. پاکستان په دې بهانه باندې جګړه را شروع کړې ده چې افغانستان د ټي ټي پي نه ملاتړ کوي. راغله د کابل په خاوره تجاوز کو په کابل برید کو د هغې په عکس العمل کې د هغې پر رد کې د افغانستان ځواکونه ولاړل د ډیورنډ لاین په اوږدو کې د دوی پوستې ونیولې د دوی عسکر ونیول او ځان سره یې راوړه. بیا د دې روژې په مناسبت یو 3 عسکر مخکې ورته خوشي کړه. تاسې به هغه خبر نیوز به تاسو لیدلی و د سعودي په ملګرتیا باندې اوس بیا راغله په ملکي خلکو باندې بریدونه وکړه. په دغه روژه کې په هغې کې زنانه شهیدانې شوې په هغې کې ماشومان شهیدانان شو او بېګناه خلک ووژل شو. بیا افغانستان مجبور شو چې د دې خلکو غچ واخلي او د غچ اخیستلو په مقابل کې پاکستان ویلي دي چې افغانستان زمونږ یو دشمن هیواد دی د دشمن هیواد په توګه معرفي کړی دی د دوی سره زمونږ رسمي دریځ جګړه ده. نو دغه جګړه به دغه هدفونه چې پاکستان یادوي دغه هدفونه چې تا یاد کړي چې په افغانستان کې یوازې ثبات نه غواړي دا دي که په دې سیمه کې د یو لوی جګړې دپاره یوه کوشش دی چې اخوانه اسرائیل کوي د دې خوا نه پاکستان کوي. نور داسې څه فکټورونه لري دغه جګړه چې پاکستان مخ ته وړي په لوی لاس باندې ناامني رامنځته کوي. دا د ولسونو خوښه نه ده دا د علماو خوښه نه ده دا د قومونو خوښه نه ده دا د ملتونو خوښه نه ده او مشخص پوځ دا کار کوي. ستاسې په نظر باندې کومې ګټې لاټوي کومې ګټې پالي د چا ګټې پالي او د چا ګټو پسې دي؟ پاکستان د اصلي نوم پنجابستان دی. په پاکستان کې 3 ادارې دي. یو فوج دی بل سیول ملټری اسټابلیشمنت دی او درېیمه قضاییه ده. دا هغه ادارې دي چې په دې کې د 80% نه زیات دا پنجابیان دي
او د دې دریو ادارو په وجه باندې پاکستان د نور قومیتونه خپل یرغمال جوړ کړي دي، کاغه بلوچ دي، کاغه سندیان دي او کاغه پښتانه دي. بنګالیانو خو په بهادرۍ سره د پاکستان نه ځان خلاص کړ، اوس زموږ د درېواړو نمبر دی. خو ګوره وروره، پاکستان کې پنجاب یو جزیره ده. پنجاب کې نه ګیس شته، پنجاب کې نه سمندر شته، پنجاب سره نه معدنیات شته. خو په دې درېو قوو باندې پاکستان دا نور درېواړه قومونه په دې باندې راګیر کړي دي چې دا معدنیات، ګیس، سمندر دا ټول د نورو صوبو سره دی. نو په دې لپاره پاکستان هر څه کوي. لکه ګوره په مشرقي پاکستان کې 55% آبادي د مشرقي پاکستان و او د ټول پاکستان آبادي په هغې کې 35% هغه سره پنجابیان. خو هغوی 55% خلکو له هغې الیکشن هم وګټه، هسې وګټه، خو هغې د ځان نه جدا کړل، خو پنجابیانو خپل بلندستي د لاسه ورکول نه غوښتل. اوس خبره څه ده؟ خبره دا ده چې لکه پاکستان کې اوس په ډاګه وایي چې د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان او د بیلې بلوچ لیبریشن آرمي په شا باندې هندوستان ولاړ دی او افغانستان هم ولاړ دی. پیسې ولا هندوستان ورکوي او وسله ولا هندوستان ورکوي. نو بیا په هندوستان ولې هم نه لکه چې په پاکستان هم په افغانستان هم لکه ځکه چې دا غوښنه سترګه سوځي. خو زمونږ د طالبان ورونو به یو خبره کوله په یو وخت چې کله دا شر کله افغانستان اشغالو، دوی به وي دوی سره ګړی ده او موږ سره وخت دی. دا خبره به دوی ډېره بار بار کوله. زه دا وایم چې د افغانستان او د پاکستان جګړه څومره موږدېږي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې پاکستان اقتصادي طور، سیاسي طور، اخلاقي طور د قبر په غاړه باندې ولاړ دی. لکه ګوره هر کله چې ضیاءالحق په قدرت کې نو هغه ټایم کې دغه پانسي کړو بوټو، نو چې بوټو یې پانسي کړو نو په دې باندې د ټولې دنیا کومکونه بند شو او د پاکستان سره د 30 ورځو بودیجه پاتې وه چې په دغه ورځو کې په افغانستان کې انقلاب وشو. چې انقلاب وشو نو ګوره د دوی یو کس بریګیډیر یوسف چې هغه د افغان پولیټ بیرو مشر و، نو هغه یو کتاب لیکلی دی. دغه پولیټ بیرو چې د هغې د لاندې به د جهادي پارټو کار کوو، نو هغه یو کتاب لیکلی دی افغانستان د بیر ټیپ. نو په هغې کې هغه وایي چې مونږ اصل تباه وو، نو مونږ چې راشي یو جواري وکړي او د شوروي خلاف د امریکا مرسته وکړي، نو مونږ په هغه جوارۍ کې کامیاب شو او مونږ خپل وطن تر دې پورې چې خپل وطن هم اټومي طاقت هم جوړ کړ. پاکستان هم بیا په هغه ځای باندې ولاړ دی چې هر لحاظ سره ختم دی، د ټولې دنیا قرضدار دی. چاته چې یو ملک د پیسو د کښت دپاره هم لون اخلي نو څه کېږي؟ پیسې اخلي نو هغه ملک دیوالی. ماچي طور پاکستان دیوالی دی او د دې د مخنیوي لپاره لکه ګوره په موجوده وخت کې پاکستان کې 2.5 کروړه ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو اوس خبره داسې ده چې پاکستان بیا دا خبره کوم چې تباه برباد دی او زه دا نه منم چې جنګ شروع شو بس هلته یو څو کسان هلته مړه شو، یو څو کسان دلته دوی پوټې واخیستې مړه شو. دا نه، زه د دې په فرق کې دا د 200 پیره دی چې دا جګړه دوی وکړه. پکار چې موږ د جنګ نه دوام ورکړو. او د ټولو نه اهمه خبره څه ده؟ د ټولو نه اهمه خبره داسې ده چې موږ ته په کوټه پښتونخوا کې د ټي ټي پي په شان، د بیلې په شان او داس نور تنظیمونه چې ټول اوس اعلان وکړو، ګل بهادر د ټول اوس اعلان وکړي چې موږ د افغانستان مرسته کوو د موجوده دولت چې کوم دی. نو موږ له خدای پاک هلته دننه یو قوت راکړ. نو که جګړه شروع شي او دا جګړه دننه ورننو دي نو تاسو به ګورئ چې د پاکستان او د پښتونخوا او د بلوچستان د خپل خلک به په پاکستان کې راپاسي لکه څنګه چې بنګالیان د مکتي بحث نه سره یو ځای شو او په بنګالیانو پسې راپاسېدل او بیا ول دنیا لاس ورکړه. دغه ول لاس ورکړه د هندوستان اول ته شوروي لاس ورکړه او د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو. که څه هم په هغه وخت کې د امریکایي رئیس جمهور ریچل نیکسن او کسنجر دغه وزیر خارجه هغوی سخت کوشش کو چې مشرقي پاکستان او بنگلاديش جوړ نشي او هغوی به اندرا ګاندي ته به ریچل نیکسن وي دا سپیده وي دا دغه رواني پاکستان رواني. خو هغوی ورته په بټو پټو سترګو کتل او هغه پاکستانو چې د مشرقي پاکستان نه د تاریخ برخه جوړ شو او بنگلاديش راغی. نو ضروره خبره دا کوم چې موږ لا جرد یا بدر خو ګورې دا د
زهر ګوټ په موږ لا یو پیره تیرو چې په پاکستان کې په مستقل ډول موږ د هغه وخت پورې دې جګړې له دوام ورکړو چې تر څو پورې موږ اباسین ته ورسېدل. ډاکټر صاحب اخواته داسې خبرې کیږي چې هغه مبارزین چې هغوی د پښتنو د پاره جګړه کوله، د پښتونستان د پاره جګړه کوله، یا د لوی افغانستان د پاره جګړه کوله، هغه په قوت کې نه دي او په مقابل کې هغه خلک په قوت کې دي چې هغه د پنجاب ملګری دي او د پنجاب ملګرتیا کوي یا د پنجاب د پاره په خپل ولس باندې دغه حالت زغمي. پاکستان خو که لارې بندې کړلې تاوان پکې پښتنو وکړو، که جګړه یې شروع کړه هم دا ارمان دی چې پښتانه به پکې وژل کېږي. دا به لیدلي وي چې طالبانو هلته کوم کسان چې په ډیورن لاین کې پاکستاني پوستو ته ورختلي دي، هغلته چې کوم کسان رانیولي دي هغوی سره خبرې کوي او ژوندي رانیولي دي هغه پښتانه دي. نو د دغه لوبې سره یا د دغه لوبې په اړه باندې څه وایې؟ ګوره ګرانه، یو خو په یو خبره کې دا یو خبره زه لږه ټیک کوم چې تاسو کومه خبره وکړئ چې په کوزه پښتونخوا کې هغه کسان چې لوی افغانستان وغوښته په کوزه پښتونخوا کې 200 پر یو کسان دانې دی ورته لوی افغانستان وغوښته، نه باچا خان ویلي نه سبا خان ویلي او اوس دا نوي کسان کوم راغلي، دا نوي کسان چې کوم راغلي په ټیم دي خو چې موږ د پاکستان د قانون لاندې پاتې تشدد د پښتنو حق غواړو. د پاکستان قانون سره د پاکستان قانون دا نه دی چې د ډیرو لاین بین المللي سرحد دی. نو یو خدا خبره ده چې دا قسم خلک چې کدي دا بالکل نن لوی افغانستان غوښته او نه اوس وایي لکه اوس کشران وي چې دا لاره بل جګړه شي د افغانستان او دغه جګړه شي د پاکستان، نو موږ د پاکستان لپاره به موږ د افغانستان په ټوپک راخلو. دا خلکو اوسنۍ اولاد دي. بل خبره داسې ده چې دا تاسو کوم خبره کوي ګوره موږ په کوڅو پښتونخوا کې سیو هغه خلک موږ په تاریخ کې 2000 ثابت کړی د کوڅو پښتونخوا خلکو هر کله چې عظیم خان د رجنسي خلاف زه بخښنه غواړم د ما مریا خرابه ده، زه بخښنه غواړم هر کله چې په کوزه پښتونخوا کې د رجنسي خلاف عظیم خان یوسفزي او خټک ته وی چې راپاسې هغه پس راپاسېدل هلته جنګ شروع او د جنګ په دوران کې د شپې په پټه راوتښتېد کابل ته. امان الله خان سره موږ د کوزه پښتونخوا ټول خلک راپاسېدو، موږ یې په ځای پرېښودو او د نیمې نه کم افغانستان استقلال یې واخیسته او ستاسو قهرمان شو. ګرانه راپاسې به تاسو لکه څنګه چې راپاسېدلي اوس طالبان زړونه راپاسېدلي دي او موږ به درسره ودرېږو، خو که موږ په ډاګه بیا دا خبره وکړه چې موږ اوس ټول تاسو سره راپاسو د جنګ د شروع کېدو نه مخکې، نو بیا چې د امان الله خان نه پس موږ سره پښتنو سره کوزه پښتونخوا پښتنو سره دغه څه کار کړو انګریزانو، نو هغه تاریخ یو توره برخه ده چې هغه سره موږ سره دوه ظلمونه کړو چې تاسو ولې د امان الله خان مرسته کړې وه. نو خبره ګرانه وروره ده چې راپاسې به تاسو ته به په هغه وخت کې پته ولګي لکه چې امان الله خان په پېښور باندې ورته د کوزې پښتونخوا د خلکو نه تپوس نه کړی چې تاسو ما سره راپاسې او که نه راپاسې، خو چې ته زما ورور یې او په تا تکلیف راشي نو زه به تا ته ګورم که ته به ځان ستا د تپوس کوم چې ستا کوم نه کوم. مونږ وروڼه یو، مونږ یو خاوره یو، زمونږ یو خاوره ده، زمونږ یو تاریخ دی، زمونږ یو وینه ده، زمونږ یو دود دستور دی. زه به د یو ستا نه تپوس نه کوم چې تا سره راپاسم او که نه راپاسم، تا سره راپاسېدل د خپل ځان سره راپاسېدل دي. ته ګوره چې څه ټایم کې دا خبره جوړېږي او دا خلک ښکته ورسېد زموږ د طالبان زړونه، ته ګوره چې د کوزې پښتونخوا دا بچي ورسره راپاسې او که نه راپاسې. د مخ ورځ کې ما یو سروې کتله د خلکو تپوسونه کړي دي چېرې که سبا د افغانستان او د پاکستان جنګ شو ته به تا سره 85% عام کسان ویلي دي 85 سلنو چې موږ د افغانستان سره ودرېږو، موږ د چا نوم یې اخیستی دی وایي موږ د اسیم منیر سره نه ودرېږو او 15 سلنه کسان چې موږ اسیم منیر سره ودرېږو. نو تاسو د مخکې نه دا قضاوت مه کوئ چې د کوزې پښتونخوا زه د دغه خلکو خبره نه کوم چې دا صرف تش په نوم د کانفرنس بوغارې وخي، خو دوی چېرته لوی افغانستان او دوی به موږ ته مسله جوړ کړي تا چې بله خبره وکړه چې په دې دغه کې کسان ناست دي هغه پښتانه دي په پوستو کې. نو ګوره ګرانه ما تا ته ووایي چې دغه درې ادارې کومې دي فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیه، دوی ځان سره به خپلې نورې ادارې جوړې کړي لکه ملیشا، سکاوټس، دا قسم او په دې کې بیا هغه خلک اچولي دي چې کوم د هغې علاقې خلک یې هغه پښتانه دي. بېروزګاري ده، خوراک نشته، بچي په کورونو کې نار دي، لاړ شي هغوی سره نوکري کوي. نو خبره داسې ده چې موږ دغه خلکو ته که موږ دا موقع په لاس ورکړه لکه او ګوره دا دوی ثابته کړې ده هر کله چې جنګ و نو د امریکې په هغه وخت کې دغه برټانیې هغه ورځ یو کس هغه ډېره عجیبه خبره کړې وه
ځکه چې د جنګ په دوران کې هم دا تاسو چې کوم نومونه واخیستل نو دا سکاوټ ملیشا خاصدار د ټولو امان الله خان سره ودرېدل او ټوپکې په دغه پسې راواغستې هغه ټوپکې چې هغوی له ورکړې وي چې د هغوی ټوپکې د انګریزانو او هغوی به له پیسې ورکولې نو هغه هم امان الله خان سره عین مسله په وزیرستان کې شوې بیا چمبرلین یو کسو هلته انګریزو هغوی په پښتنو کې زموږ سیاست ناکام شو وایي هغه ټوپکې چې موږ دوی له ورکړې وي موږ به دوی له پیسې ورکولې هغې په موږ پسې راواړولې نو که خبره جوړه شي نو زه تاسو دا خبره کوم چې همدغه کار به کېږي همدا خلک همدا پښتانه که هغه په ارزه کې دا دا زموږ طالبانو په کومک باندې په پاکستان پسې راباسي یعنې وخت به درته ثابته درته کړي دا خبره وخت پاکستان خپل دې ظلم ته دوام ورکولی شي که په دغه خبرو باندې به پوه شي چې دوی په ناسمه روان دي او دغه پښتانه او بلوچانو خو خپل منشور اعلان کړی دی او هغوی ټول سره توحید ته رسېدلي دي یووالي ته سره رسېدلي دي د دې نه پاکستان تشویش لري چې پښتانه به هم همدغسې د بلوچانو غوندې یووالي ته ورسېږي ګوره ګرانه زمونږ د کوزه پښتونخوا بدبختي څه ده چې مونږ په څه والي شو مونږ د قوم پرستیا کوو چې مونږ پښتانه یو بخاري بخلي چې لرو بر یو افغان په عمل کې اسلو بلوچان 12 میلیونه کسان دي هلته خو د ازادۍ تحریک شروع دی موږ 15 میلیونه کسان په پښتانه په کوزه پښتونخوا کې ولې دلته د ازادۍ تحریک نشته دا خبره لازم ځکه چې زموږ دغه شاته مشران دي چې دا کوم مشرانو ته د افغانستان د محمد زو بچیانو ورته د افغانان نه راخته پلاستور غډول چې افغانستان ته بدرل دغه بچا خان د سمت خان فیملی او بیا د پیټیمیان چې الته درل نو ځکه کابل ته درل په کال 2019 کې نو زه اشرف غني راوشغلم او دوی پسې هلیکاپټر را لګلې او دغه نه به جلال آباد یو کابل ته بوتل او بیا چې کابل ته رااله نو یو اس خوشو چې پای کې علي وزیر او محسن داول یو طرف ته ناست دي دغه نه او په منځ کې اشرف غني ناست دي خو چې هفته پس لاړ پاکستان ته نو بیا الته پاکستان دغه چې کوم عمران خان یو طرف ته علي وزیر ناستو او بل طرف ته محسن داول ناستو د افغانانو دغه شاته دوه سره خلک پکار دي چې دوی چې دلته دې سره خبره کوي هلته هغوی سره خبره کوي خو چې کوم کس په ډاره باندې ګوره ما د کال 2009 نه ما خپل تحریک شروع کړی د ازادۍ ما ته خو یو دا خبرو کې چې د هغه وخت چې کوم خبره ما کوله هغه کې معمولي فرق راغلی اول مې ته دا وایې چې لس کاله مخکې مې تاسو سره کومې خبرې کړي زما په خبره کې اوس فرق شته نشته هغه خبرې چې کوم هغه وخت کوله هغه اوس هم کوم بیا به هم کوم سبا به هم کوم ټکر صاحب د پاکستان قومونه د افغانستان ضد جګړه کې د پاکستان د پوځ سره ودرېږي یا به ودرېږي یا که د پاکستان پوځ په دې باندې ډاډه وي د ولسونو ملاتړ ترلاسه کولی شي بالکل نه ګوره وروره د پاکستان فوج هغه د پښتانه او بلوچ دا د سپیمول روسي په دریم نمبر پسې سندیان دا د سپیمول روسي دا غوښ سره څه دغه نشي لکه زه تاسو بل خبره کوم زه چې په کال 2012 کې په کابل کې ما اعلان کړ چې زه په پاکستان ورځم د څه کسانو په جنوبي پښتونخوا کې وکیلانو نو هغوی ماته وویل ټکر صاحب وایي ته به لا دغه ته را رسېدلی نه وي د خلکو پښتې مه ده کوم چې دلته تش قاپرس بغاري وخي اوس خلک دوی یې رقمال کړي دي خو ته به لا دغه ته را رسېدلی نه یې ډیورلینډ ته چې موږ به دله په خریلي ډیورلینډ ته درغلي او دا کوم بغاریان چې کوم دي دا مشران او دوی به بیا په موږ پسې را رواني موږ به دوی پسې دوی به موږ پسې را رواني نو خبره داسې ده چې پاکستان په دې باندې ډېر ښه پوه دی چې دا پښتانه چې کوم دي که سبا خبره جوړه شي نو دا پښتانه به موږ پسې راپاسي د بنګالیانو په شان باندې او ګوره د پاکستان همیشه دا کوشش د همیشه لپاره چې د بلوچ او د پښتنو په منځ کې د نفاق وي لکه دا نفاق اول ضیاء الحق د ولي خان په ذریعه باندې راوست چې پښتانه او بلوچ د یو بل جدا کړل بیا محمود خان اچردي هغه اورته لمن وخله او بیا چې په کوټه کې د منظور پښتنو چې چیرې ستاسو د بلوچ سره اړیکه شته بالکل نه ځکه چې زموږ تنظیم صرف د پښتنو تنظیم دی نو ګورو د خبرې ته وکړه لکه د خیبر جرګه نو پای کې منظور چې ما ډېر زره دعوتنامې لګلې وي مختلف خلکو ته
آیا د افغانستان یو کس دعوتنامه لګلې یو کس نه آیا یو بلوچ دعوتنامه لګلې نه ځکه چې دا پاکستان نه غواړي چې بلوچ او پښتانه د سره یو ځای شي او یعنې د لر او بر پښتانه د یو بل سره اړیکې وساتي نو ګوره زما زه چې کابل کې نو زما د یورپي اتحادیې سره په کال 2019 کې هغې سره زما غونډه وه ټکر ما ته د یورپي د اتحادیې پښتنو منځ کې خو پښتنو منځ کې په هغه اختلافاتو باندې په هغې باندې نه غږېږو هغه خو فطري دي او د پښتنو د وجود سره تړلي دي او خوشحال خان هم ته فریاد کړی نور مشران او نور تر اوسه پورې د پاکستان د پوځ سره د قومونو کاغه کشمیری دی کاغه سندی دی کاغه بلوچ دی کاغه پښتون دی دا د پنجابي سره لاس یو کوي د افغانستان په وړاندې جګړه کې ګوره ګرانه چې پاکستان جوړ شو دا اوسیات ساته نو د سن جنسیت ونیو د پښتونخوا نه دغه ونیو باچا خان ونیو عبدالحمید باشا د بنگلاديش نه ونیو هغه ټیم کې لا بلوچستان چې کومه هغه د پاکستان برخه نه وه خو دا چا ونیول دا د پاکستان فوج سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلي ونیول په جیل کې واچو چې چا سیاست کو هغه خو ټول په جیل کې واچو ټول ختم کړ صحیح شو ها اوس وګوره په بلوچستان کې د آزادۍ تحریکونه روان دي شروع دي په کوزه پښتونخوا کې که په کاره نه دي زه خو په ډاګه لګیم چې زه له افغانستان غواړم څوک یو کس خو چې هغه وایي چې په ډاګه د اباسین ته راوړم آیا په پنجاب کې یو د آزادۍ تحریک شته بالکل نشته ځکه دا درې واړه صوبې د دوی نه ازادي غواړي د پنجاب مثال داسې چې یو محلي او دا نور درې صوبې چې کوم دي دا د دې سرویټ کوارټر دي نو چې پنجاب محل مفروض نو د نورو اور بلیږي نو خیر د هغې سپرواني شه او په دې باندې زه پوهېږم ته پوهېږې هلته چې په چا باندې اور بلیږي هغه په دې باندې پوهېږي نه هغه د دې نه دي خبر هغه هر یو کس د دې نه خبر دی ځکه نن دوی دا کوشش کوي چې دغه ګوره لکه په د پاکستان پخواني وزیر دفاع وایي چې په جنوبي پنجاب کې 106 ترهګر تنظیمونه دي خو دا چېرته یو ورځ لیدلي دي چې په هغې باندې بمباري شوې ده او زموږ په قبایلي وروڼو باندې 6,000 F-16 تیارو بمباري کړې وه او 12,000 بمونه پرې غورځولي دا چې د هند د مداخلې په اړه ویل کېږي د افغانستان د مداخلې په اړه ویل کېږي آیا دا مداخله په همدې پښتنو سیمو کې ده دا مداخله ولې په پنجاب ته نه ده ورغلې زه خو دغه خبره کوم چې په پنجاب کې ولې نه کېږي ځکه چې هر یو څه د پاکستان د درې ادارو په قبضه کړی دی سیول ملټري اسټابلیشمنټ آرمي او جوډیشري هر څه دوی په قبضه کې هغه شي ولې په ما خو لږ ساعت مخکې وایي چې ولې په پنجاب کې دا نه کېږي بلکې ډېره عجیبه خبره ده یو ورځ په لاهور کې دغه وشوه بم خلاص شو نو دوی په هغې شپې په دغه باندې بمباري وکړله په دې زموږ په قبایلي وروڼو باندې او بیا دوه ورځې پس پته چې دا خو د لاهور کسانو نو دوی چې لکه عجیبه خبره ده بمباري په دغه په قبایلو کوي او خبره دلته په لاهور کې دا کسان په لاهور کې نو بیا وایي چې نه دوی دلته دي خو دوی مشوره چې کومه هغه دغه سره کړې وه د قبایلو سره کړې وه دې خبرې ته سوچ وکړه او ولې په دې باندې هغوی پوهېږي نه زموږ د پښتنو بلوچو سندیانو د دې نه خبر نه دي ځکه خو د پاکستان بالکل دونه ظلم یې شروع کړی لکه ګوره عمران خان څه ګناه ده د عمران خان ګناه دا چې هغه په افغانستان کې دا نه غوښتل چې هلته زموږ د هغوی سره تعلق خراب شي یا دې په هغې کې مداخله وشي یا دې هلته بمباري وشي او چې څه کوي هغوی د هغه نه امریکې یو نماینده تپوس وکړو چې یاره تاسو به دلته بیا بیسس ورکوئ لکه څنګه چې تېر شوي دولت ورکړو د افغانستان خلاف د ورته وي absolutely not یعنې عمران خان په دې باندې ګناهګار دی څه شو چې موږ ته پته ده پښتنو ته پته ده بلوچانو ته پته ده سندیانو ته پته ده چې دا موږ ټول چې کوم دي پنجاب یرغمال کړي نو زه حق خبر لا بیا راځم د مشرقي پاکستان په شان دي که دا خبره هلته په لارو کوڅو کې شروع شوه ما دلته یو بله خبره کوله ما چې د جنګ اعلان کړو نو د کوزې ما هغه خلک چې کوم جنګ نشي کولی د زموږ سره په شریکه د پاکستان خلاف نو هغه به د کورونو نه روزي کورونه کېني نو بیا ما ته ډاکټرانو رابطه وساتله ډاکټرانو وایي ټکر صاحب یو خبره راته کوو چې ګورې موږ په کیمپونه لګو
مونږ له اجازه راکوي چې مونږ به کیمپونه لګو چې هلته مونږ د خلکو علاج کو چې څوک زخمیان کیږي. مونږ له دوه موقع په لاس راکړې وي د عظیم خان په وخت کې او د امان الله خان په وخت کې، او مونږ ثابته کړې ده چې زموږ وطن لوی افغانستان دی د اباتي نه تر امو پورې. مونږ له یو موقع په لاس بله راکړې، درېیم اخري موقع خو په لاس راکړې ورننوځئ په پاکستان. نو ته ګوره چې دا خلک تاسو مونږ سره راپاسي او که نه راپاسي، دا به درته وخت ثابته کړي چې راپاسي او که نه راپاسي. تاسو په څه باور لرئ؟ په تاریخ کې ثابته کړې ده. زه په 100% باور لرم. زه په مشرانو باور نه لرم، زه په ولس باندې باور لرم. زه دا مشران چې کم خرڅي مشران دي، دا کم خرڅي مشران دي، زه په دې باندې باور نه لرم. دا ما خو لږ ساعت مخکې وي چې ما د هغې وکیلان وي چې دا تش په نوم خبره سوه، بیا په مونږ پسې روان یي، مونږ به دوی پسې نه روان، او ستا له به په خري له مونږ ځان دغه ته در رسولي ډیورن لاین ته. زه د ولس خبره کوم، ګوره زه د خواصو خبره نه کوم. د ولس خبره مهمه ده. ډاکټر صاحب، پاکستان چې په کوم نیت باندې جګړه کوي، پاکستان په دې جګړه کې ګټونکی کیدی شي، ګټونکی دی په دې جګړه کې؟ احتمال شته چې ګټه وکړي. لږ زه خبره کوم. ګوره ګرانه، دا خبره ما پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې کړې وه چې امریکې په لاوس، کمبوډیا او شمالي ویتنام باندې 6 میلیونه ټنه بمونه غورځولي، او بیا په اخره کې به د خپل سفارت په چت باندې ودرېدل او تښتېدل. 20 کاله امریکې او ناټو په افغانستان باندې د بمونو مور، نیا، نیکه، لور، زوی ارس استعمال کړل، او اخر کې بیا پوهېدل نه چې په کومه طریقه د افغانستان نه خپې سپکې کړو. نو چې هغوی نه دي کامیاب شوي، نو د هغوی ناجایزه او حرامونه اولاد پاکستان به څه کامیاب شي؟ دا خو د ذهن نه وباسئ چې ګینې پاکستان به په دې کې کامیاب شي چې په افغانستان کې به دوی مونږ له ماتې راکړي. دا ناممکنه خبره ده. مونږ د خپل تاریخ سره غداري نشو کولی. زمونږ تاریخ دا دی چې مونږ همیشه ګټې کړي دي. مونږ چاته پوزه نه ده راښکړې. مونږ په نورو خلکو باندې پوزه راښکړي، که هغه انګریزانو، که هغه روسیانو، او که هغه امریکایانو. پاکستان خپله جګړې ته په خپله خوښه راغی او که د بل چا په اشاره راغی؟ ګوره ګرانه، هر کله چې اسیمونیر د ټرمپ سره غونډه وه، نو هغه سره هغه دا خبره هم کړې وه چې زه به دله د باګرام ایرپورټ اخلم، او هلته چې ستاسو کومه وسله ده نو هغه به هم زه ستاسو لپاره د افغانستان اخلم. دا هغه سره ډېرې ژمنې وکړلې. خو اوس خبره چې عمل ته راغله، چې عمل ته راغله، نو اوس به د دې په ګرمو اوبو کې، ځکه چې دې دغه خبره نشي پوره کولی. د دوی نوکونه نه دي پوره کړی، نو دوی به څه پوره کړي؟ نو دې د چا په ایما باندې راغلی دی، دا حقیقت دی چې د بل چا او په دغه باندې لکه څنګه چې مخکې دوی د شوروي خلاف راغلي د بل چا په وینا. نو تاسې مخکې خبره وکړله چې هغه خپله مات خپله نشو کولی، خپله ځان ته لاره لیده د تېښتې، نو دا به ورته څنګه وکړي؟ دقیقه خبره رالم چې هغه نو که دې به څه وکړي چې د یو وخت روټۍ پورې حیران دي. 50 سلنه خلک هلته د غربت د کلي نه لاندې ژوند تېروي چې په ورځ کې یو پیره ډوډۍ خوري. نو دې په کومه دې به څه وکړي چې زموږ وطن به اشغال کې یا به زموږ وطن کې موږ ته ستونزې جوړې کړي؟ سوال نه پیدا کېږي. خو زه ګورې او مخکې خبرې راځم چې موږ له جنګ ودرول نه دي پکار. موږ له نه دي پکار، موږ له جنګ د احمدشاه بابا په شان د پاکستان لارو کوڅو ته وړل، او چې دا جنګ هلته لارو کوڅو ته لاړ شي، ته به وګورې چې دا خلک په چا پسې راپاسي، چې دا د پاکستان پسې راپاسي او که نه راپاسي. دا پوښتنه خو مې تاسې یو څه حل هم کړه مخکې کې. دغه جګړه پراکسي ده، نیابتي ده. تاسې په څه نظر ورته ګورئ د جګړې دې وضعیت ته؟ لنډ راته ووایئ مشال صاحب، بیا زه بیرته راځم او ما ته بیرته بیا سیاسي بود له راځو د جګړې. دا جګړه د تل دپاره پاکستان چې کومه جګړه دا د نیابتي جګړه کړې ده. د ټول عمر د بل په اوږه باندې ټوپک ایښی دی. لکه ګوره په تېر شوي 20 کال کې د امریکې او دغه په د ناټو په اوږه باندې ټوپک ایښی او په افغانستان کې به جنایتکارۍ کولې. دا ځل فرق دی. دا ځل فرق دی چې دا ځل د په خپلو ګټو پکې شي. نو چې په هغه وخت کې د چا په ګټو پکې خو هغه خو لاړ وتښتېد.
نو چې دا ځل د خپل وګړي خدي او بیا یوازې غوړې دا یا ساته چې په خپل وګړي خدي دا ځل د پلان د نسو بشي خلاص پنجاب دین وړاندې ستاسو د مشاهدې لمخې دا د افغانستان په وړاندې درېدلې دي یا دغه سي مورچې نیولې ده ما درته دا خبر مخکې وکړه چې ته مخکې په مورچه کې ناستو خو ټوپک د بل چا په وګه خو ټوپک د امریکای په وګه باندې خو د ناتو په وګه باندې خو دا ځل د ټوپک په خپل وګه ځکه چې ډایرکټ راغلی په افغانستان زموږ په کورونو باندې بمبار وکړي نو زه او هغه خبره بیا راځم چې د بل په وګه باندې ټوپک خو هغه ټول ورسره و هغه کې دینه ناکام شو نو چې دوی په یوازې په خپل وګه باندې ټوپک هغه بوله پیسې ورکي خو هغه د سره څنګه ته نه دانګي څنګه ته دوی یوازې دانګلي دي دوی کته به چې مخکې سکی څومره به وخت ونیسي ټکر صاحب زه ستاسو نه بیا یو وړاندوینه غواړم لکه څنګه چې مو مخکینی وي څومره به دا وخت ونیسي چې د پنجاب په وړاندې دغه ستر قومونه پښتانه بلوچستان سندیان دا ټول نتیجې ته ورسیږي او یا د پاکستان عمر را لنډ کی او یا د دې قومونو سرنوشت په ډاګه شي ګوره ګرانه زه بیا خپلې خبرې ته راځم چا دا تصور کړو چې د مشرقي پاکستان نه به بنګلاديش جوړېږي چا دا تصور قدر ته کړو چا نه وکړ او یو څو میاشتې کې دنه نه جوړ اول ګوره ویتنام 20 کاله جنګ وکړ 20 کاله او جنګ یو ګټل خو داغه هدف معلوم هدف یې څه چې شمالي او جنوبي ویتنام به یو ځای کوي هدف ته ورسېد مونږه 23 کاله جنګ وکړ او 2 ځله مو ګټل شورویانو مو ځغلل امریکایانو ناتو ټول ځغلل خو موږ بیا مخ لنډي بو چې افغانستان ته پاتې شو او د نیمه افغانستان نه زیات د ډیرون نه کته پروت نو کومه هدف خپل وټاک چې زموږ هدف لوی افغانستان جوړول دي خو موږ ګټو او کوم صرف دا و چې پاکستان په موږ کله د 2 کسان مړ کړي د موږ 13 کسان مړ هیڅ فرق نه پرې حاصل کی لکه ګوره جان اف کینیډي د امریکای یو رئیس جمهور پاتې شوی هغه وایي کتا سره ویټم بمونه کتا سره په میلیونونو عسکري کتا سره ټینکوري کتا سره ارسي جازونه خو چې تا خپل هدف نه معلوم د ارت زیرو پکار ده چې مونږه هر کله جګړه شروع کوو او په هغه نوم شروع کوو دا نه چې په مونږ باندې پاکستان تجاوز کړی دی او په مونږ راغلي دی او په مونږ بمونه غورځولي مونږ پیدا کړو نه پټاګه ویل غواړي چې مونږ د افغانستان پر جګړه زموږ هدف لوی افغانستان دی نو ته ګوره چې مونږ کامیابي وکړو نه کامیابي خو که سره د دې لپاره چې زمانه دومره کړی ته زما ته لاس برکه دا هیڅ فرق نه پرې پاسل کی پکاره چې موږ خپل هدف وټاکو او هدف څه چې موږ افغانستان غواړو خبره خلاصه ده ته بیا ګوره چې دغه نه څه جوړیږي دا یو عمومي دریځ ته ضرورت دی که یو د څو شخصیتونو دریځ ته پدې کې ضرورت ګوري دا د افغان ولس او د افغان د دولت شریک دغه ده مبارزه دا د یو کس دا نه یوازې دولت او دا نه یوازې د افغانستان د دولت دا د ټولو په شریک ده او په شریکه په کار لري چې موږ دته لکه اوس خبره افغانستان کې موږ په خپل په دولت کې دا افغان ولس او په کوزه پښتونخوا کې هغه خلک چې کوم غلامان دي دا زموږ په شریکه دي خو شروع وګړي د افغانستان نه کیږي دا نه چې بیا موږ مخکې باندې ځان ته پریخو بیا پاکستان ته پریخو نه تاسو به نه کوي خبره به شروع کوي تاسو خو موږ راپاسو چې موږ ته پته ولې چې به زه لکه ګوره زه تاسو لنډ مثال بل درکو مهرباني هر کله چې دویم جنګ شروع شو نو کانګرس په یو صوبو کې په صوبو کې د قدرت کې نو انګريزانو د هندستان د طرف نه اعلان وکړ چې موږ په جنګ کې شامل یو نو ګاندھی ورته وی چې بای ما سره وعده وکړه چې زه به تاسو له زیدي در کوم زه به هندستانیان به جنګ کې شامل شي موږ شامل نو دلیل څه ورکړي و زه چې جنگ وګټم هم به غلامه چې جنگ بیلم هم به غلامه و زه د خپل غلامه لپاره جنگ وکړم نو دا خپل دغه استفاقانه ورکړ خپل ولایتونه اول خو چې د کوڅه په خلکو د پته چې تاسو سره لپاره جنگ کوي جنگ د دې لپاره کوي چې لره برد یو ځای شي او کنه او ما زما خبره چې بس یو څوک پنجابیان مرکه خبر خلاص داسې نه ده په دغه وایي چې موږ افغانستان پر جنگ چې د افغانستان خبره جوړي هدف معلوم شو چې هدف معلوم شي ته ګوره چې دغه نه رسو سکی
یاره زه به ولادونه کسان ورکړم چې څوک د دې خواته کړي دا درته وایم ګوره زه ولادونه کسان په کوزو پښتونخوا کې ورکولی شم خو چې خبره د لوی افغانستان ته شي دا نه چې بس نن جنګ وشو یو څو کسان هلته مو شو یو څو کسان دلته مو شو بیا پکې منځګړی څوک راشي خبره توري کې بس بیا بغاري و چې مو ولادونه کسان ووژل موږ ولادونه کسان دا زما په دې خبرو باندې عقیده نشته کاکړ صاحب یو بله شننه یو تحلیل هم دی چې تاسو د دې سره څومره موافق یاستئ بیا په دې باندې ستاسې نظر څه دی پاکستان په افغانستان باندې بریدونه په دې هدف باندې کوي چې د بلوڅانو وینې بیرته سړه شي یخه شي په پښتنو منطقو کې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم څه دوی رامنځته کړي دي په باجوړ کې رامنځته کړي په مومندو کې په سوات کې په وزیرستان کې په میرامشاه کې په کوټه کې په بنو کې دغه څه چې رامنځته کړي دي نور خلکو ته د زغم وړ نه دي اوس پاکستان د خپلې پخوانۍ سیاست یا د پخواني پالیسي له مخې غواړي چې د افغانستان سره جګړه رامنځته کړي او بیا دې قومونو ته وښیي چې دوی د یو بیروني دښمن سره مخامخ دي په یو بیروني جګړه کې ښکیل دي د دې شننې سره تاسې څومره موافق یاستئ او که د پاکستان د همدغه پالیسۍ له مخې دا کار کوي نو په دې کې دا کامیابېدی شي ګوره ګرانه دا لاسوخنه د افغانستان کې یا په کوزه پښتونخوا کې دا اوسنۍ نه ده لکه پاکستان جوړ شو باچا خان لاړو په کراچۍ کې د پاکستان د وفادارۍ قصبونه په اسمبلی کې پورته کړه په اپریل کال 1948 کې او په 12 د اګست کال 1948 کې د بابړې ستونزه وشوه او ظاهرشاه بسوي دا د پاکستان کورنۍ ستونزه زموږ پکې کار نشته لکه چې څنګه یو کال جنګو په کال 1990 کې او دغه به وي د امیر عبدالرحمن خان به وي چې دا د انګریزانو خپل ستونزه د برتانوي زموږ کې کار نشته او چې څنګه بیا په ټکر او په قصه خانه باندې په کال 1933 کې اور بلیدو نادر شاه به دا د انګریزانو خپل ستونزه زموږ کې کار نشته خو چې بیا پاکستان چې د بابړې خبرو وکړه او په هغې باندې د بره خلک خاموش پاتې شو نو بیا راله په 28 د اکتوبر کال 1969 کې په مغولګۍ کې بمباري وکړه په خوست کې او درې موږ ماشومان ښځې او ځوانان او مشران راله شهیدان کړل هغوی زموږ غاښونه کتل چې زموږ غاښونه کې څه شته که نشته هغوی ته پته ونه چې داسې بوغریان دي دا څنګه چې څرک وخت کې لارو بار یو افغان نور دې کې یو لوی افغانستان غواړي او د هغه د کال 1990 په مغولګۍ کې بمباري دا د هغوی یو ټیسټ و چې آیا دوی په کوزه پښتونخوا کې خو موږ د دوی نه جامې ویسي او په هغې خو غږ نه کوي اوس راشه هلته برم ورشه برم پکې لاړه هلته ورپسې موږ پسې راغلی چې چا کې زهر شته دي که نه ما که کار وشو چې هغوی ته پته نه دا خو بوغریان دي لکه ګوره د هغې نه پس هغه جرګه راوغوښتله د مغولګۍ نه کس نه پس ظاهرشاه جرګه راوغوښتله او په جرګه کې څه وویل چې موږ د ډیورلینډ اړوند او د څونه معاهدې چې انګریزانو سره شوي دي موږ هغه نه منو خو چې بیا اسکندر مرزا راغی د پاکستان صدر دغه ته کابل ته نو بیا هغه سټیټ ډینر چې ورته وي د ماښام په ډوډۍ کې ظاهرشاه وایي چې زموږ د پاکستان په یو هېڅ ځمکه باندې دعوه نشته دا د خلکو سره دوکې زه خو یم چې دې مخمنظورونو د افغانستان د جغرافیې او پښتنو سره کوم ظلم کړی تاریخ په دوی چېرته معاف پاکستان د دې دپاره جګړه کوي چې بلوڅ بیرته کینی او دلته یو بیروني جګړه بیا رامنځته کوي او د بیروني جګړې په نوم باندې بیا د پاکستان د بقا د پنجاب د بقا او د پوځ د بقا او د خپلو ګټو دپاره کار وکړي د افغانستان جګړه یو بیروني جګړه وښیي دا څه د پاکستان مخکې کړي دي خو اوس هغه وخت نه دی اوس څه وخت ډېر زیات بدل شوی دی اوس بدلون څه دی په کوم دی هغه وخت او دې وخت کې ډېر لوی فرق دی اوس وخت داسې دی چې خلک که هغه بلوچ دي او پښتانه دي هغه په دې پوه دي چې د پاکستان څه هم کوي دا د دې لپاره کوي چې په خپل منځ کې نفاق را پیدا کړي او موږ زموږ پام بدل کړي ته ګورې نه هغه د لګیاري په افغانستان باندې بمباري کوي او په کوزه پښتونخوا کې پرون هم د حافظ ګل بهادر ګروپ ټي ټي پي والا هلته د ټولو اعلان وکړ چې موږ په شریکه
د افغانستان د اسلامي امارت مرسته کوو. مطلب دی چې دا هغه وخت نه په هغه وخت کې هغه داسې قسمه ګروپونه نه چې هغوی دا کار کړی. اوس د ټي ټي پي په شکل کې، د بیلې په شکل کې، د بینې دا ټول هغه ګروپونه دي چې هغوی د پاکستان خلاف دي، هغوی د پاکستان د اگزیسټنس خلاف دي، هغوی د پاکستان د وجود خلاف دي. نو که هغوی ته هر قسمه خبر کوي، هغوی په دې باندې پوه شي. او بله خبره ده چې لکه اوس تاسو د بلوچ خبره وکړه، بلوچ اوس هلته سرداري نظام ختم دی. هلته هر یو شي چې کوم دی د ځوانانو هلکانو او جینکو لاسته ورغلی دی، او هغوی په هېڅ حالت باندې د پاکستان سره اوسېدل نه غواړي. ته ګورې نه جینکۍ لګیا دي 14 کلنې 17 کلنې او 13 کلنې تعلیم یافته جینکۍ لګیا دي، ځوان پورې بمونه تړي. کوي که نه کوي؟ نن دغه چې کوم دی د مشرتابه هغه ځوانان بلوچان دي چې هغه د پاکستان سره خبرې کولو ته په هېڅ طریقه باندې تیار نه دي. خو دا زه خو بیا دا خبره کوم چې ولې په پښتونخوا کې دا کسان نشته. ځکه نشته چې دلته قام خرڅه او وطن فروشه د پښتنو مشران دي. ټي ټي پي د بلوڅو غوندې پاکستان نه غواړي. د حقونو د غوښتلو موضوع دا مسایلو چې حقونه غواړو، بجلی غواړو، غاز غواړو، سړک غواړو، شفاخانه غواړو، روغتون غواړو، مکتب غواړو، مخکې خدا خبرې وي. خو اوسني حالاتو کې څنګه چې تاسو د بدلون خبره وکړله، دغسې غږونه نه اورېدل کېږي. اوس نورې خبرې دي او د ځان واقعي خبرې دي. ګوره ګرانه، د ټي ټي پي هغوی په چا باندې بیعت کړی دی؟ هغوی د طالبانو پاکستان افغانستان په مشر باندې بیعت نه کړی. ټي ټي پي چې نن په واس کې دغه مرسته کوي، د امارت اسلامي مرسته کوي. ولې کوي؟ ټي ټي پي دا وایي چې ټیک ده، موږ د دا علاقې خالي کوي. هغوی وایي چې موږ ته قدم په قدم به ځئ چې موږ ته دا علاقې خالي کوي. او قبایل چې تاسو په دغه کې یو ځای کړي دي په خیبر پښتونخوا کې، دا واپس د خپل مقام ورکړي. دا یو ګام دی. خو بل ګام څه دی؟ دوی بیعت د طالبانو د افغانستان په مشر باندې کړی دی. د دوی مشر هغه دی. نو اوس دې ځای ته خبره راځي چې تاسو د پاکستان میډیا ته مه ګورئ. تاسو که د پاکستان میډیا ته ګورئ نو تاسو نه به خبره بل طرف ته لاړ شي. لکه ګوره صرف په فیسبوک او په ټویټر اکاونټونو باندې هغوی 19,000 فیک اکاونټس کولو کړي دي او 2-3 کسانې ورته کېنولي دي. د څه نومونه د افغانانو په نوم کړي دي او څه نومونه د پاکستانیانو، او په خپل کې لګیا یو بل ته کنځل کوي. دا زه ته دې خلکو ته یم چې ګورئ تاسو په سوشل میډیا باندې خلکو ته کنځل مه کوئ. دا ګورئ همدغه د پاکستان آرمي او سیول امنیټي اسټابلیشمنټ چې هغوی دا قسمه اکاونټونه کولو کړي دي او یو بل ته پکې لګیا کنځل پکې کوي او یو 2-3 کسانې فرهنګ خرابوي. موږ په دغه باندې نه ځو او هر یو کس 1,000 روپۍ د میاشتې تنخواه ورکوي. ګورئ دا مه وره. نو هغوی ته ما خو درته وایي چې دا دوی ولې لګیا دي په افغانستان باندې دغه کوي؟ ځکه چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه یو قول دی، هغه وایي چې هر کله ته یو کار کې او ستاسو مخالفت ونه کړي نو ته پوه شه چې ستا په خبره کې وزن نشته. یا چې ته یو کار کې او هغې هم څوک ته پوه شه چې ستا په کار. نن چې دوی پاکستان لګیا دي او په افغانستان باندې دا جنایتکاري کوي، د نن په افغانستان کې دننه نو دوی ته پته لګېدلې ده چې د دوی خاتمه را روانه ده انشاءالله تعالی. ځکه دوی لګیا دي او چې کم کس مړ کېږي نو هغه ډېره زیاته عزت ټکوي. دا خبره یاد ساته. ټکر صاحب، مخکې مو د ټي ټي پي خبره کوله او تاسو په همدې سیاست کې ټول عمر تیر شوی. د دې نه وړاندې دغسې حرکتونه وو یا دغه حرکتونه چې اوس په پاکستان کې دي، دا د پخوانیو هغوی نه د پښتنو په سیمو کې، د بلوڅو په سیمو کې، په کشمیر کې، په نورو کې دا جدا دي، ځانګړي دي، دا بیل دي، د هغې نه متفاوت دي؟ او که نه دغه ستاسې په دغه سیاسي ژوند کې پخوا هم دغسې حرکات وو؟ ګوره ګرانه، زمونږ د کوزه پښتونخوا کې یو متل دی وایي چې ورانه ده نو د خانه ده. زمونږ د محکوم افغانستان ولس او ځمکه 80 کاله د لوی افغانستان برخه پاتې شوې ده. 80 کاله. او هغه کشمیر چې په هغې کې په درو کې 2 سې په هندوستان کې دي، هغه یو ورځ د پاکستان دغه نه ده پاتې شوې، برخه نه ده پاتې شوې. خو چې هر کال په ملل متحد کې دغه کېږي،
بیان ورکړي ناغوي چې کشمیر زموږ برخه ده په خپل نقشه کې کشمیر اچولې دي زموږ علاقه پکې اچولې ده د ډیورنډ لاین پر هغه پکې اچولې ده چې دا زموږ برخه ده خو چې موږ واتیا کاله د لوی افغانستان برخه پاتې شو نو دا په دې واتیا کاله کې ماته څو یو تحریک په کوته پښتونخوا کې خولي چې موږ د افغانستان سره نو موږ ځان وطن غواړو بالکل نه او آیا په دې واتیا کاله نه روسته چې دا څه شوي دي یو پیره په ملل متحد کې یا د دنیا په یو فورم باندې د افغانستان بچانو دا ویلي چې دا زموږ ځمکه ده صرف د خلکو د دوکه کولو لپاره چې موږ چې لارو بر یو افغان او ډیورنډ نه منو د دې لپاره په هغه وخت کې دا خبرې ځکه نه وي لکه ګوره دغلته یو کس اسف فردوب نومې دی ډېر مشر جرنالست هغه وایي چې د کوټې پښتونخوا دې مشرانو سره ما معرفي کړي دي هغوی ماته وایي په مرکو کې به موږ ته وایي چې ظاهرشاه به موږ ته وایي چې څونه پیسې په کار دي د اخلې خو زموږ دغه به نه کوي د بیا افغانستان خبره به نه کوي او بیا ولي خان په خپل کتاب کې لیکي چې په کوټه پښتونخوا کې ټول ټاکنې وي نو قیوم خان لا ظاهرشاه اتیش لکه کالدار را لګلو چې موږ چېرته ټول ټاکنې ونه ګټو او قیوم خان څوک دی قیوم خان د بابړې په قصاب باندې مشهور دی ځکه چې د بابړې اډر هغه ورکړ ګوره دا زه چې وایم چې تاسو به راپاسې تاسو سره به موږ درځو ګورئ موږ غلامان یو ګوره تاسو آزاد یې دا خبره زه بار بار تاسو ته کوم وروره ټکر صاحب د وخت نظامونو تاسو د عبدالرحمن خان خبره مو وکړه د نادر خان مو وکړه د ظاهر شاه مو وکړه د هغې نه وروسته مو وکړه د افغانستان د وخت نظامونو دغسې بیرته چټک او توند عکس العمل ښودلی لکه څنګه چې نن ښودل کېږي 1% نه ایبټ آباد یې بمبار کړی اسلام آباد یې بمبار کړی په نورو سیمو کې په پوځي چاونیو باندې بریدونه کړي په چاونیو ورختلي وو دغسې عکس العمل پخوا ښودل شوی 1% هم نه ښودل شوی ما خو پرونه ویډیو کې ویلي چې زه طالبانو ته په دواړو لاسونو سلام کوم دا خو ما پرون ویډیو کړی مخکې مې ویلي اوس هم کوم بیا چې دا کار بغیر د دې نه نه کېږي ګورئ زه بیا دا خبر کوم چې موږ دغه دننه نیولنو چې کار نه کېږي بغیر د دې نه دننه به ورننوځو ګورئ او دا کوم کار چې ګوره دا اولنی قدم و چې دا د بره نه هغوی په بمباري کړ دوی په د بره نه ابټ آباد ته ویشتو فیض آباد یې ورته ویشتو جمرود یې ورته ویشتو دا اولنی قدم و بل قدم دا پکار چې موږ ورننوځو زه خو دا خبره بار بار کوم چې موږ ورنو او ګوره قرباني مې غواړي ګوره حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی هغه وایي چې کوم ښه کار کې ته څومره وروسته پاتې کېږي او لیټ کې دومره به زیاته قربانۍ ورکړي کله چې پاکستان جوړېده نو د افغانستان 200 کاله شو چې شتون یې لره خپل فوج یې لره خپل دولت یې ښه مضبوط لره آیا زه د خپل ځمکې تپوس په هغه وخت کې کړی لږې قربانۍ به ورکړې بیا چې په کال 1915 کې څه ټایم کې د هندوستان او د پاکستان په منځ کې جګړه وه دې په خپله ځمکه ورغی ظاهرشاه الټی چې دغه راغلی و ذوالفقار بوټو کابل ته راغلو چې موږ داسې دغه حمله کوو خو تاسې د باندې وروسته نه رانه شو موږ په هندوستان سره جنګ شروع کوو نو ظاهرشاه ورته وایي چې تاسو بېغم اوسئ دا کوم چې دلته ستاسو قواو دي په ډیورلین دا عملته بوځئ او دا ډیورلین به موږ ساتو او بیا چې کله په کال 1901 کې د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو ما په هغه وخت یو خبره کوله که ظاهرشاه په ګوټ خرڅ ورشوي هم به دې د عباسین پورې چالو راوړي ورغی خبره ستاسو نه روانه ده ستاسو د مشرانو نه روانه ده زبد دغه او په کوزو پښتونخوا کې بیا هغه خلکو سره دوی تعلق ساته چې کوم د لوی افغانستان دښمنانو لکه د باچا خان فیملی او زبد خان فیملی هم هغه خبره اوس هم د ترشیف دولت کې را روانه وه د ترشیف دولت کې خبره اوس هم را روانه وه چې د ولس مشرانو هغه کسانو سره په کوزو پښتونخوا تعلق ساته چې څوک د لوی افغانستان دښمنانو او ګوره زه اوس بله ډېره اهمه خبره تاته کوم وروره هر کله چې عمران خان لر کړی شو بیا هغه ته نواز شریف ته د دوه اوټونو ضرورت و چې هغه وزیر اعظم شي نواز شریف ته سره شهباز شریف ته چې هغه دغه شي وزیر اعظم شي نو محسن داول په اسلام آباد کې او وزیر ول د جیل نه راوست دې دوه هغه اوټونو ورکړ او دوه دغه کړ د پاکستان وزیر اعظم یې کړ اوس هغه وزیر اعظم په دې باندې چې ټول ټاکنو کې غداري وکړه دغه شو اوس هغه لګي په افغانستان باندې بمباري کوي دا وزیر اعظم دلاسه نو اوس د بورو د پیټیم یو کس وي چې محسن داول چې کوم دینو په میلیارډونو روپیا واغشي او اوټه ورکړ نو دا کار خو وزیر هم کړی نو هغه ولې نه یادوي زه درته دغه خبر کوم چې خبره
دا سترګې راوباسه دا خبره ښکاره کړه په دې پسې مه ګرځئ څوک به خفه کېږي او څوک به خوشحالېږي دا زه چې څوک هم د کال 2009 نه مې د ازادۍ شغه وخلو ما خپل زه پاکستان ته نه یم تللی ما خپل خلدان په سترګو نه دي لیدلي او چې وبې وینم او که وبې نه وینم دا قسمه قضیې قرباني غواړي دا بغار نه غواړي دا قرباني غواړي چې قرباني به ورکوو او مخکې به ځو دغه خبره ده دا بله د دې نه هیڅ مسله نشته ګورې درته یو خبره دا کوم خپل منزل ټاکل پکار دي منزل هغه چې موږ افغانستان غواړو چې ګوره موږ کامیابي وکړو کامیابي او بالکل دا پاکستان خلاف د جنګ د جهاد اعلان وکړي شي ځکه د خپل وطن لپاره جګړه کول هغه جهاد دی بل خدای پاک دغه راکړي حق راکړي چې د عباسین نه تر د امو پورې د خدای پاک د مکمل راکړي دا لکه د ریګویلا کتاب کې لیکل شوی دی چې 1400 کاله قبل مسیح د ډیورلاین د عباسین نه واخله تر د امو پورې په دې په پښتانه اوسېدل او په هغه وخت کې په پښتو کې خبرې کولې او بیا څه وایي چې دا غیر مخکې موږ سره کاغذات نشته نو خبره هغه په 2000 کال تر رسي دا به خدای موږ راکړي لکه ګوره د امریکای یو دغه بنسټګرو بنجامین فرانکلین دا غنه یو ځوان ژورنالیست پښتون وکړه چې تاسو موږ سره کړی هغه ورته تاسو له موږ وطن خو ځوانانو ساتي به تاسو احمد شاه بابا موږ له افغانستان راکړو موږ وساتو موږ په معاملې وکړي موږ د افغانستان احمد شاه بابا افغانستان وساته نم ساته ځکه هم دا حل دی نن امریکا د دنیا لوی طاقت دی او موږ نن د دنیا د ټولو کمزوري او تباشي ولس او وطن ولې زه دغه ډېر مخکې آزاد شوی هغه په کال 1906 او ام کې آزاد شوی امریکا او زه په کال 1930 کې آزاد شوی ما په هغه وخت کې ما خپل ازادي لرله زه ولې نن پاتې شو دا د دې قصه خلکو د لاسه چې هم په لر کې هم په بر ټکر صاحب د بری د پاره جګړه یوازې جګړه که د بری د پاره خبرې هم لاره غاڼي روستۍ پښتنه مې ده ګوره که مونږه ټوپک ته لاس نه کړی نو موږ د یو بل نه یو سل اوه اتیا کاله شو جدا شو یو سل او اوه اتیا کاله چې له اروپا د یو بل نه جدا شو نو هغې خو هېڅ نتیجه ورنکړه چا خو موږ په خبرو باندې رانه یاره زه ستا نه یو تپوس کوم د ډیورلاین نه واخله د اباسین او د مارګرې د غرونو پورې دا د افغانستان 1,01,000 مربع کیلومتر ځمکه ده چې دا د ګاز د معدنیاتو د بجلۍ او د په میلیونونو موټرو ځوانانو نه ډکه ده نو ستاسو خیال دی چې د اسلام آباد نه کابل ته ټلیفون کېږي چې راشه تاسو کوم واخلئ ستا نه تپوس نه هېڅ کله هم نه کېږي ټوپک زما قانون بله خبره نشته خبره خلاصه ده چې په ټوپک په دا موږ اخلو بنګالیانو په ټوپک باندې ازادي واخیسته او که په مینت یې واخیسته رسول کریم صلی الله علیه وسلم مکه په ټوپک د تورې په زور باندې اخیسته او که په دغه باندې اخیسته په مینت او زارې باندې اخیسته یاره دا ځینې خلک دا ځینې بوغاریان چې د تشدد خبره کوي نو دا خو هم د اسلام خلاف خبره چې هغه کال چې خدای پاک موږ ته ویلي دي رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاره ښودلی چې د هغه جون زموږ لپاره مثال دی چې هغه کوم کارونه هم دی چې دا مه کوئ لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر نبوت نه شو خلک مسلمانان نه دل نو قریشو به ډېر زیات ظلمونه کول په دې مسلمانانو خدای نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وي چې ګورئ عدم تشدد نه کار اخلي سبب نه کوي خو چې لاړل دغه ته مدینې ته یو ولکه دولت جوړ کړ وی کو څوک در پاس را پاسه چې تاسو غولې وي تور را پاس را واخلې مړه دا عدم تشدد او دا تشدد احمد شاه بابا زموږ اتل دی هغه په عدم تشدد باندې پته کړو په عدم تشدد په لاهور باندې و بریدونه کړو په عدم تشدد مشهد پته کړو او که د تور په ځای پته کړو میرویس نیکه ګورګین خان او دغه فوج اول یې قتل کړو د خپل وطن د آزادۍ اعلان وکړ د کندهار هغه په تور کړو او په عدم تشدد کړو یاره دا څنګه افغانان چې د عدم تشدد خبره کوي زه خو په دې باندې نه پوهېږم دا د چا اولاد دي پښتانه داسې چې په ملتونو خلکو ته ملتونه کوي دا د ملت باندې په ملتونو باندې دا کارونه کېږي دا به ټوپک راخلي توره به راخلي خپل منزل ته ځان رسوي ګینې ولاکئ یو قدم مونږ مخکې لاړو همدغه ټول نمر ما د ګورېدل چې یو بله خبره زه تاسو ته ډېره زیاته دغه سره کوم دا ما مخکې کړې ده
ځکه چې ځکه خبره کوم هغه ډېر په تحلیل نه پس او دغه نه پس کوم د پاکستان د جوړېدو نه مخکې موږ د کوټ پښتونخوا خلک د چا سره موږ د برتانوي هند برخه نو وکنه ها اوس که فرض کړه د کوټ پښتونخوا خلکو تاسو لاس نه ورکړي تاسو هغه نه ځي چې را پاسه چې په پاکستان باندې ورشي او سبا هندستان جنگو کې د آزاد کی نو دا کوټ پښتونخوا خلک به تاسو سره دی کوی هندستان سره به دا دینه به زور هغه ټایم کې برتانوي هند او بیا اکن بارچ په دې چا سوچ کړی په زور خلکو ته ورپاوله کوي لکه څنګه چې اول هندستان ته د برتانوي هند ته پاوله کړو بیا پاکستان ته پاوله بیا هندستان ته پاوله کوي په دې چا سوچ کړی دی او تاسو کله چې هندستان به تاسو بیا پریدي په قرار باندې شیخ شي نمبر کې تاسو ته دا خلک معلوم نه دي همداسې دا خو واضح خبره ده چې د هند سره دا قرارداد شوی دی پاکستان د هغې وروسته جوړ دی ګوره زه ته بله خبره کوم چې کله طالبان په قدرت کې راغلل په کال 2023 نو دوی ته ما یو خبره کړه په لا ویډیو مې کړې وه اوس پرته زما په دغه باندې پرته یوټیوب چینل باندې پښتون ټي وي باندې مې دغه له لاس ورکړې هندوستانیانو له لاس ورکړې مثلا لنډي وایي چې دا خپرونې وخت ختم دی ها چې هغه له لاس ورکړي ځکه چې موږ طبي ملګری څه چې پاکستان د هغوی ځمکه نیولې زموږ ځمکه نیولې ده نو لاس ورکړي خو داسې لاس ورکړي چې عباسینو پورې زموږ وطن دی ښکته تاسو پورې باره مونږ پورې هغه خبره اوس څلور کاله پس دوی هغې سره تړون کړی چې دننه سګرټ د هغې نه خبر خو لیاقت تړون شوي او د دوی منځ کې تعلق شوي دا ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده او زه اپریشیټ کوم ټکر صاحب ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته را سره زحمت مو وویستو ستاسو د وخت سره زموږ وختونه هم لږ متفاوت و ډېر تکلیف مو وکړو خیر اوسئ مننه ډېره مننه پاک الله دې خوشحاله لره ښه ده وباد د الله په امان درنو لیدونکو له ښاغلي مشعل خان ټکر صاحب سره مو د نن خپرونه تر همدې ځای وه د بیا دا چې بیا راځو ستاسو خدمت ته د الله په امان